السلام علیکم. ډیر خلکو ته یو مسله وی چې کله غي سفر کوي گاډي کې کینی په سر باندې چکر راځي زړه ته خرابېږي الټي ورته ورځي نو دې ته موشن سیکنس یا ټریول سیکنس وایي. زموږ په دې غوږونو کې الله پاک یو نظام جوړ کړی دی چې هغه توازن برقرار ساتي بیلنس ساتي. نو چې کله د سترګو د غوږونو طرف نه یو رانګ یو غلط سیګنل مغزو ته لاړ شي او هغه کې توازن نه وي نو زموږ په سر باندې چکر شروع شي هغه سره بیا الټي یا زړه خرابېدل شروع شي. د دې علامات د دې چې کوم خلکو مایده مسله راځي نو هغه باندې یخ خوله شروع شي کله ګاډي کې کینی یخ خولي پیرا شروع شي بېچینی محسوسي رنگ زیړ شي دغه په دنیا ګرځي داسې محسوسي چې ما باندې ارڅ تاویږي لګي چورلي دا خو د علامات شو. د دې نه بچ کېدلو څه طریقه ده نو څه احتیاطونه دي چې هغه تاسو کوي څه ټوټکي دي هغه کوي او هومیوپیتیک دوايانې دا استعمال کړي ان شاء الله دا مسله تاسو مستقل بنیاد باندې ختم شي. په دې کې په لومړي نمبر چې کوم دی احتیاط کول دي. احتیاط څه کول دي؟ یو خو چې کوم خلکو دا مسله وي نو هغوی د سفر نه مخکې ډېر زیات خوراک نه کوي هلکه غوندې خوراک دی کوي چې په معده باندې بوج نه راځي. دویم د هغوی فرنټ سیټ کې کینی یا د شیشې سایډ ته کینی چې هوا پې لګي تازه. بل د هغوی روډ ته لاندې نه ګوري اسمان طرف ته دې ګوري شیشې باندې نو دې سره مو ورته فرق کېږي. بل د هغوی دا کوشش کوي چې سفر دوران کې موبایل استعمال دی نه کوي او کتاب وغیره یا سټډي دا دی نه کوي نو بیا به انشاءالله دا مسله ورته نه کېږي. دې لپاره تاسو څه ټوټکي ښیم چې هغه تاسو استعمالوئ د سفر نه مخکې نو هم بس تاسو ډېر زیات فرق کېږي. په دې کې لومړی نمبر ټوټکه چې هغه تاسو نوټ کړئ په دې کې اجزا دي دا به تاسو راواخلئ. ادرک چې کوم ارک دي هغه به یو چمچ راواخلئ. د نیمبو ارک چې کوم دي هغه به یو چمچ راواخلئ. د پودینې ارک یا اوبه هغه یو چمچ راواخلئ. ورسره به شات راواخلئ یو چمچ. دا به مکس کړئ د دې نه به یو کاوا یا شربت غوندې جوړ کړئ او هغه به سفر نه مخکې وڅښئ. نو دې سره به انشاءالله ستاسو د چې کوم د موشن سیکنس دی ټریول سیکنس دا مسله به ته نه راځي په سر به مو چکر نه راځي. ادرک پودینه سونف دا په اوچ شکل کې یو چمچ راواخلئ دا په پاوډر کوي. په دې کې به لږ غوندې توره مالګه واچوئ او لږ غوندې مصري یا چیني به پکې واچوئ نیمه چمچ اچولی شي تاسو. دا ټول په پاوډر کې او هغه به سفر نه مخکې تاسو وڅښئ یا به اوبو کې حل کوئ او هغه به وڅښئ. نو دې سره انشاءالله تاسو سر باندې چکر نه راځي. دغسې تاسو کوشش کوئ سفر نه مخکې په خوله کې شنه لاچي واچوئ هغه چوپۍ چیچئ او هغه تېره کوئ د هغې اوبه تېروئ یا کاږه چې کوم بادیان سونف هغه صفا کوي او هغه خوله کې اچوئ او د چنګم ببل غوندې هغه خورئ د هغې اوبه تېروئ نو هغې سره هم ستاسو فرق کېږي. د دې ټوټکو نه علاوه څه هومیوپیتیک دوايانې چې هغه تاسو استعمال کوئ نو هغې سره هم انشاءالله ستاسو د سر چکر یا سفر دوران کې چې کوم د زړه خرابېدل وي دا به ختمېږي. پای کې په لومړي نمبر چې کومه دوایي ده هغه ده نکس وامیکا. نکس وامیکا 30 طاقت کې به تاسو راواخلئ لس کترې به سفر نه مخکې اوبو کې واچوئ یا په ژبه باندې واچوئ یا سفر دوران کې هم د تاسو استعمالولی شي انشاءالله دا مسله به تاسو ته نه کېږي. دویمه دوایي ده پټرولیم دا 30 کې تاسو استعمالولی شي سفر نه مخکې هم استعمالولی شي دوران سفر کې هم دا استعمالولی شي په ژبه هم اچولی شي او په اوبو کې هم دا څښلی شي. درېیمه دوایي ده ټوبیکم. ټوبیکم تاسو سفر نه مخکې لس کترې اوبو کې واچوئ او هغه وڅښئ. نو دا درې دوایانې شي نکس وامیکا 30 پټرولیم 30 او ټوبیکم 30. نو دې سره به ستاسو چې کوم د معدې مسلې وي یا چې کوم زړه خرابېدل وي یا سر چکر وي هغه به دې سره انشاءالله د الله په فضل باندې ختمېږي. خو هغه خلک چې هغوی ته مستقل دا مسله وي او ډېره زیاته شدید مسله وي نو هغوی له بیا پکار دي چې هغه ANT ته ځان وښایي چې کوم د غوږونو ډاکټران وي سپیشلیسټ وي ښه ډاکټر ته ځان وښایي هسپتال ته دې لاړ شي چېرې آیا د غوږونو چې کوم توازن دی بیلنس دی هغه ګډوډ خو نه دی هغې کې څه مسله خو نه ده نو چې د هغې علاج وکړي نو بیا به مسله ورته انشاءالله په مستقل بنیاد باندې ختمه شي. یا که چېرې ستاسو د غوږونو مسله نه وي ANT طرف نه تاسو کلیر یې ټیسټونه صفا وي بیا به تاسو د معدې چې کوم ډاکټر وي د معدې سپیشلیسټ ډاکټر وي هغه ته به لاړ شي ځکه د دې معدې سره هم تعلق دی د معدې د وجې هم دا کېږي. که چېرې ستاسو غوږونو مسله هم نه وي د معدې هم نه وي بیا به تاسو اعصابو ډاکټر ته وښایئ نیورو ډاکټر چې کوم وي نیورو فزیشن ته به ځان وښایئ چې ستاسو د اعصابو څه مسله ده. دا درې ونه تړلې خبرې یا خو چې کوم اعصابي کمزوري وي چاته د اعصابو مسله وي یا چا معدې مسله وي یا چا غوږونو کې مسله وي د هغې وجې دا ټریول سیکنس چې کوم دی د زړه خرابېدل په سفر کې په سر چکر راتلل یا په ګاډي کې بند ګاډي کې زړه خرابېدل نو دا علامات هغه خلکو ته کېږي. اول خبرې د بیانو سره ټوټکو سره که ستاسو معمولي مسلې به ختمه شي انشاءالله. که چېرې دې سره هم فرق ونه شو نو بیا به تاسو چې کوم سپیشلیسټ ډاکټر وي ذکر وکړو هغې ته به ځان وښایئ. امید دی ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي داسې معلوماتي ویډیوز کتلو لپاره داسې مستند معلوماتو لپاره زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. زما دعا ده الله پاک دې ټولو بیمارانو له شفا کامله نصیب کړي. آمین. الله حافظ.